السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترم ملګرو او ډیرو ګرانو اوریدونکو، هیله لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. نن زمونږ د دې خپرونې موضوع ده د غسل باره کې، د غسل فرایض او د هغې سنت او په کومه طریقه باندې غسل کول پکار دي. په غټه کې د غسل لپاره 3 فرایض دي چې یو ته مزمزه ویلی شي، بل ته استنشاق ویلی شي، یعنې خوله کې اوبه اچول، پوزه کې اوبه اچول او په ټول بدن باندې د بدن هر جز ته اوبه رسول. دا په غسل کې فرض دي. او پوزه تریوول یا غړغړه کول دا پکې سنت دي. بعضې خلک وایي ولا ما پوزه تریونه شوه نو زما غسل ګینې ونه شو. غسل کېږي، سنت چې پاتې شي غسل کېږي. او فرض که چې د پاتې شي په غسل کې نو بیا غسل نه کېږي. او تقریبا 9 سنت د غسل لپاره دا علماء ذکر کړي دي. الفقه المیسر زمونږ د فقه یو کتاب دی، هغې کې 9 سنت ذکر کړي دي. اول دا ان یأتی بالبسملة قبل الشروع فی الاغتسال، چې غسل کې شروع کوي دا یې نه مخکې بسم الله ووایي. خو دا ضرور ده چې په داسې ځای کې د غسل کوي چې صرف تشناب وي، چې د باتروم ورسره و ټچ باتروم و نو هغې کې د بسم الله نه وایي. دویم ان ینوي انه یغتسل لتحصیل الطهارة، دا نیت وکړي چې دا غسل کوم لپاره د پاکي حاصلولو. دریم اول به دواړه لاسونه وینځي تر مړوندونو پورې، لکه څنګه چې په اودس کې اول مړوندونو پورې لاسونه وینځي. څلورم هغه نجاست به ووینځي چې کوم د بدن باندې وي یا په جامه باندې وي. پنځم اودس به وکړي مخکې د غسل نه. او که چېرته داسې ځای کې د غسل کوو چې اوبه هلته ډنډ کېدلې جمع کېدلې او د خپې په اوبو کې وي، غسل یې کوو اوبو کې بیا خپې هلته اوبو لاره نه وه چې اوبه ووځي نو خپې دې بیا وروسته ووینځي. او نن سبا خو پاخه تشنابونه وي نو غسل کوي نو اوبه وځي، نو اودس به کوي پوره اودس، خپې به هم ورسره وینځي. او شپږم دا چې په ټول بدن باندې 3 ځله اوبه واچوي. یو ځل اوبه اچول چې ټول بدن ته ورسېږي دا فرض دي، او 3 ځله اوبه اچول دا سنت دي. او اووم دا چې اول په خپل سر باندې اوبه واچوي، هغې نه پس ښی اوږه ووینځي، هغې نه پس بیا چپه اوږه ووینځي. او اتم دا ان یدلک جسده، چې خپل جسد ومږي، دا اوبه اړولو سره جسد څناسه ومږي. او نهم دا چې ان یغسل البدن متوالیا، چې دا خپل بدن ووینځي زر زر پرله پسې، یعنې دا نه چې سر وچ شي هغې نه پس بیا بل اندام ووینځي، ښی طرف وچ شي بیا چپ طرف ووینځي، نه، زر زر د غسل وکړي چې یو اندام لا وچ شوی نه چې بل اندام ووینځي. نو دغه 9 سنت دا علماء ذکر کړي دي د غسل لپاره. او په غسل کې واجبات نشته دی. ستاسې ورور مفتي ابوالحسن عتیق الله شیرزاد، الله پاک دې موږ تاسو ټول ته ایمان نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.